أيها الإخوة الأحبة هذه المسألة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو دوستانو، نن در سره یو ضروري مسله شریکوم. هغه مسله ده د قبرستان چې په قبرستان کې هلته لمونځ کول څنګه دی. لمونځ کول جایز دی که نه دی جایز؟ نو په دې کې درې جهتونه دي دوستانو. یو جهت دا دی چې هلته سړی لمونځ کوي د قبرستان مخامخ نه وي، قبرستان کې لمونځ کوي لیکن مخ ته قبرونه نه وي. نو دا جهت چې دی په دې کې بلا اختلافه د چا په دې کې لمونځ جایز دی. پر دې باندې دلیل د اجماع حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام په حجره کې چې هلته چیرې نبی علیه السلام دفن و، همالته بیا لمونځونه کوله او د هغه صاحبین هم هلته مدفون و او هېڅ د صحابو نکیر پر هغه باندې نه دی راغلی، نه چا منع کړې ده چې دا لمونځ دلته نه دی جایز. نو دا دلیل چې دی دا دلیل پر دې باندې دی چې د قبرستان کې لمونځ کول جایز دی چې په دې شرط باندې خامخ قبرونه نه وي. او بل جهت چې دی خامخ قبرو ته ولاړ وي، هغه جهت دی مخامخ قبرو ته درېدل چې په مابینځ کې د مصلي یعنې د نمازي او د قبرونو کم ستره نه وي، حایل نه وي. نو په هغه صورت کې چې دی ټولو په اتفاق سره دا لمونځ کول دلته جایز نه دی. او بل جهت دریم جهت هغه دی چې هغه پر قبرستان باندې سربیره د پاسه لاندې قبرونه وي او لمونځ وکړي، او طریقه باندې هم په قبرستان کې لمونځ کول جایز نه دی، دا مکروه دی. جهت چې کوم دی هغه دا دی چې په هغه کې قبرستان ته مخامخ ودرېږي او په مابینځ کې ستره وي. نو په دې صورت کې بیا د لمونځ کول دلته په قبرستان کې جایز دی. په مابینځ کې د مصلي او د قبرستان کم حایل کم ستره نه وي نو بیا هغه ناجایز دی. نو نور تفصیلي بیان یو عرب عالم کړی دی. أيها الإخوة الأحبة هذه المسألة، هناك مسألة الصلاة عند القبور، وهناك الصلاة إلى القبور، وهناك الصلاة على القبور. الصلاة عند القبور دون اتجاه إليها صحيحة بالإجماع بلا أدنى كراهة، والدليل الإجماع أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها التي دفن فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحباه، فكانت تصلي في هذه الحجرة بجانب القبور مع علم جميع الصحابة بدون نكير، فكان إجماعا. إذن الصلاة عند القبور بدون التوجه إليها صحيحة بلا أدنى كراهة بلا أدنى خلاف. أما الصلاة على القبور فالجمهور على كراهتها، والصلاة إلى القبور غير المالكية يقولون بالكراهة، نعم، والحنابلة عندهم قول بالحرمة وعندهم قول ببطلان الصلاة. هذا إذا لم يكن هناك سترة بين المصلي وبين القبر. أما إذا كان هناك سترة فلا خلاف في صحتها، كما قال المرداوي في الإنصاف: محل الخلاف إذا لم يكن حائل، فإذا كان بين المصلي وبين ذلك حائل ولو كمؤخرة الرحل صحت الصلاة على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره.